الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر مئذره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. رواه البخاري. عائشة رضي الله تعالى عنها وایي چې د نبی علیه الصلاة والسلام عادت دا و چې کله به د رمضان مبارکې میاشتې اخرنۍ 10 ورځې او شپې شروع شوې نو بډې به یې ولې او دا 10 ورځې او شپې به په عبادت سره تېرولې او خپل کور والا به یې هم راویښاوه. مسلمان وروره، د رمضان مبارکې میاشتې اخرنۍ 10 ورځې او شپې ډېرې بهترینې دي، ځکه په دې کې هغه د لیلة القدر شپه ده، کوم عبادت چې د زرو میاشتو له عبادت څخه بهتره دی. نو په کار ده چې دا 10 ورځې او شپې په عبادت سره تېرې کړو تر څو مو په لیلة القدر شپه نصیب وشي. او نبي علیه الصلاة والسلام به خاص د عبادت ډېر اهتمام کاو او د بیبیانو جدا کېدو او آرام او خوب به کم کا او عبادت به زیات کا. په دې رمضان مبارک میاشتې اخرنۍ 10 ورځې او شپو کې به نبی علیه الصلاة والسلام اعتکاف کولو، یعنې شپه ورځ به په جومات کې تېروله په عبادت سره او تر مرګه پورې دا اعتکاف پرې نه ښودو، بلکې د وفات وروسته د هغې بیبیانو هم کولو. مسلمان وروره، عمر په روانېدو روان دی. دا 10 ورځې او شپې په ګپ شپ هم تېرېږي او په خوب هم تېرېږي، نو کوشش وکړه چې د دې 10 ورځو او شپو نه ګټه واخلو. الله رب العالمین دې موږ او ستاسو ټول عملونه قبول کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو ورور یاسر بن بختیار.